کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې د اسلامي امارت له راتګ سره ورځ تر بلې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ چې د هېواد په کچه یوه د لوی ولسوالۍ له ډلې شمېرل کېږي، د دغه ولسوالۍ بازار د هېواد په کچه 11 ځای نیولی، خو د اسلامي امارت له راتګ سره امنیت تامین شوی او له مخې په دغه ولسوالۍ کې ورځ تر بلې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتېږي. د سپین بولدک ولسوالۍ خلک د امنیتي ځواکونو څخه خوښ دي او وایي چې د اسلامي امارت له راتګ سره امنیت تامین شوی او هیله لري چې سږنی لوی اختر به د تېرو 2 کلونو په څېر هم د خوښۍ ډک وي. لوی اختر ته د ګوتو په شمېر شپې او ورځې پاته دي، خو د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو لخوا د کندهار د نورو 18 ولسوالیو په څېر د لا ټینګ امنیت لپاره بشپړ تدابیر نیول شوي دي. په یاده ولسوالۍ کې د اسلامي امارت له راتګ سره تر بل هر وخت ګڼه ګوڼه زیاته شوې چې خلک یې لوی لامل د امنیت شتون یادوي. د لوی اختر امنیت لپاره سپین بولدک ولسوالۍ کې د مجاهدینو ګزمې او پر چک پاینټونو باندې تلاشۍ زیاتې شوي، ترڅو د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي د لوی اختر لپاره په ارامه فضا کې ورځنۍ چارې مخته یوسي. دا د ولس خدمت موږ تر هغه وخته کوو چې موږ بدن کې ساه وي او موږ وطن جوړ کړو. خپل وطن لپاره د عبادت هم بولو او هم کومک بولو او همت بولو. د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي د امنیتي ځواکونو څخه په مننه وایي چې د سپین بولدک امنیتي مسؤلینو له لوري ورته د لوی اختر په پار ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي. هغوی وایي د اسلامي امارت له راتګ سره تر بل هر وخت امنیت تامین شوی. دوی کولی شي چې په هرو دودیزه او ځانګړو شپو او ورځو کې په ارام فکر سره خپل خوښۍ او خوشحالي ونمانځي. اختر جان یم، د سپین بولدک ولسوالۍ یم. ډېر ښه خوند وکړي، شکر الحمدلله. هر څه پر ځای برابر دي، هېڅ مشکل نشته. تلاشي چې د موږ موټر سکوار مخته ودرېږي چې موږ ورته ویلي نه دي دا سره دی باچلانه دا رقم رویه زموږ سره کوي. سبلا کامران یم، د سپین بولدک اوسېدونکی. د اسلامي امارت مجاهدین د عوامو خلکو سره ډېره ښه ګزاره کوي. پر چک پوینټو باندې موږ راغلي یو، موږ ګزاره ورسره کړې ده، ډېره ښه ګزاره کوي الحمدلله. نو ډېر ځینې خوشحاله وي الحمدلله. خدای دې نور هم توفیق ورکړي. دا د اختر شپې ورځې دي چې نور هم امنیت خلکو ټینګ کړي. نوم مې شرعلي دی، د سپین بولدک د ولسوالۍ یم، د کندهار د ولایت یم. موږ 100% ژوند خوشحاله یو، موږ امنیت شته وروره. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هېواد کې امنیت تامین شوی. د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د لوی اختر د رارسېدو په موخې امنیتي ګزمې او په چک پاینټونو باندې تلاشۍ زیاتې کړي، ترڅو د سپین بولدک ولسوالۍ اوسېدونکي وکولی شي چې لوی اختر د خپلو کورنیو، دوستانو او ملګرو سره په ارامه فضا کې ونمانځي.